کرونا وایرس پاکستان څنګه له بحران سره مخ کړ؟ پاکستان څومره تاوان وکړ او عمران خان له نړیوالو څه وغوښتل؟ ټول جزئیات راسره په یادې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. وروسته له هغه چې کرونا د نړۍ له نورو هیوادونو سربیره د پاکستان پولې هم کراس کړې، په یاد هیواد کې د کلداره د ډالر پر وړاندې اغیز نور هم پر ځمکه وپرځوه. ویل کېږي اوس مهال یو ډالر د پاکستاني کلدارې پر وړاندې په 109.50 کلدارې بدلیږي. د نړیوالې وبا په خپرېدو سره نړیوال بازارونو له خورا متزلزل حالات سره مخ دي، خو په سیمه کې د پاکستاني کلدارې او اقتصادي ځواک جرړې وویستلې. د کوزي پښتونخوا یو شمېر تاجران د ډالر پر وړاندې د پاکستاني کلدارې رالوېدل بهرنیو ملکونو ته د سفر کولو بندیز بولي. وړمه ورځ د دغه هیواد لومړي وزیر عمران خان په نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان پورونه د کرونا وایرس د خپرېدو او په یاد هیواد کې د زیاتو کسانو د اخته کېدو له امله معاف کړي. هیله دې نه وي چې عمران خان تازه چین ته تللی څو د دې هیواد له ولسمشر سره وګوري او پاکستان ته د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزې ته د هغوی پاملرنه راواړوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د کلدارې بیه 104.50 ته راښکته شوې، خو روانه اونۍ د کرونا وایرس د خپرې شوي ویرو له امله دغه مقدار 109.50 کلدارو ته رسېدلی. په پاکستان کې د اقتصاد یو شمېر پوهان وایي چې د ونډو بازار بار له مخې د ویرې او فشار لاندې و، خو په پاکستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو له زیادښت سره دا حالات نور هم له ستونزو خواته لاړ. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي چې د کلدارو په جګېدو سره په یاد هیواد کې د وارداتو بیې هم لوړېږي او پاکستان له ستونزو سره مخ کولی شي. پاکستان چې ډېرې حکومتي چارې د دې هیواد استخباراتي اداره مدیریت کوي، په تېرو څو کلونو کې له اقتصادي انزوا سره مخ دی. د چارو شنونکي وایي چې پاکستان په منځنۍ اسیا کې د ترهګرۍ ستر تمویلونکی هیواد دی چې پر ترهګرو ډلو تپلو باندې هم خورا زیات مصرفونه کوي. افغانستان یې هم له دوی له شومو موخو اهدافو اغېزمن شوی. یو شمېر اقتصادي ماهرینو په وینا د پاکستان ملت بډای دی، خو حکومت یې ټوله بودیجه په جنګ او استخباراتي چارو لګوي، نو ځکه وخت ناوخت له اقتصادي ناببر حالات سره مخ وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.